دا ګران افغانستان دای کور د هر افغان د بلخ ولایت د هدادي ولسوالۍ کې د 28 میلیونه ډالرو په پانګونې د 40 میگا واټ سترې لمریزې برېښنا تولیدي دستګاه جوړولو چارو پرانیستي مراسم هلمند، کندهار، زابل، ارزګان او ننګرهار ولایتونو کې د برېښنا پراختیايي پروژو چارو پیل پرانیستي په دوام دا ځل د هیواد شمال بلخ ولایت د هدادي ولسوالۍ کې د 40 میگا واټو په ظرفیت د لمریزې برېښنا سترې دستګاه جوړولو چارو پرانیسته وشوه. په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې د اماراتي شرکتونو لوی رئیس، د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس، د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین، د بلخ والي، د غضنفر او زولرستان پانګوالو شرکتونو مسؤلینو او د بلخ ولایت ځایي چارواکو، صنعتکارانو، قومي مخورو او عالمانو ګډون درلود. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر خپله وینا کې څرګنده کړه چې له تېرو لسیزو هېواد کې یوازې د 250 میگا واټو په ظرفیت د برېښنا تولید ظرفیت ورته په میراث پاتې شو، خو اوس د 900 میگا واټو په ظرفیت د برېښنا تولید پر پروژو کار روان دی. د برېښنا په برخه کې از طرف بانک جهانی و همچنان اتحادیه اروپا و دیگر تمویل کننده ها و دونرها به میلیاردها افغانی مصرف شده است. اما متاسفانه که در وقت ظاهرشاه و داود خان 250 میگاوات برقی که داشتیم، حالا هم 250 میگاوات برق از اداره کابل، از اداره قبلی بر ما میراث مانده. تعهد این نظام است که در 6 ماه پروژه های 900 میگاوات برق را دیزاین و قرارداد میکند. دغه راز د اماراتي شرکتونو لوی رئیس مولوي احمد جان بلال په خپله وینا کې وویل د تیرې یوې اونۍ په دوام د اقتصادي ودې او ځان بسنې په برخه کې داسې پریکړې شوي چې ښایي کلونو کې هم نه وي شوي. د تیرې یوې اونۍ په جریان کې د اقتصاد د ودې او د هیواد د خودکفایۍ په لور هغه تصامیم او پریکړې شوي دي چې یقینا د کلونو په ترڅ کې به هم نه وي شوي. د تېرې شنبې په ورځ د عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون مجلس د ټولو اعضاو او د همدې کمیسیون د مشر قدرمن لا برادر اخوان پښتون ترسره شو چې 3 ورځې دوام وکړ. د شنبه ورځ، یک شنبه او دوشنبه ټول مکمل ورځې عالی قدر امیر المؤمنین د هیواد د آبادی او اقتصاد د ودې هغو چارو ته ورکړل چې که چیرته دغه ټولې پروژې تطبیق سي ان شاء الله العزیز د موږ تاسو په اقتصاد او آبادی کې به یو ستر بدلون رامنځته سي. د بلخ والي ملا محمد یوسف وفا د ولایت کې د برېښنا سترو پراختیايي پروژو پرانیستي په تړاو خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې د سیاسي خپلواکۍ سره مل اقتصادي ازادي اړینه ده او په دې برخه کې باید اړین ګامونه واخیستل شي. ډېر خوښ یم چې په هغه غونډه کې مې ګډون کړی دی چې د افغانستان د آبادي او د شرازي او د اقتصاد او دغه برېښنا چې د ژوند اولنی اړتیا اوسه د یو بشر ضرورت ورکوي، د هغه په غونډه کې ګډون لرم. ډېر زیات خوښي احساس کوم. د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین مولوي احمد الله زاهد هم پر افغان پانګوالو ټینګار وکړ چې هیواد کې دننه د برېښنا سکتور په برخه کې پانګونه وکړي. هغه افغانان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي یا سرمایه گذاري ته اراده لري، د افغانستان اسلامي امارت ټول رهبري او ټول مشران په ټول توند تاسو ترڅنګ ولاړ دي او غېږه په ډېره مینه او اخلاص تاسو ته خلاصه ده. د غضنفر او زولورستان پانګوالو شرکتونو مسؤلینو هم خپلو ویناو کې د برېښنا سکتور بډاینې لپاره د خپلو پانګو پراختیا په تړاو ډاډ ورکړ او نور پانګوال هم پانګونې ته وهڅول. ګرانو هیوادوالو، په انرژي پانګونه د اولادونو راتلونکو لپاره پانګونه ده. د ملي برېښنا تولید یو تاریخي ګام دی. نن د خوشحالۍ ځای دی چې د مولانا جلال الدین بلخي ټاټوبي کې راټول شوي یو او هلته د 40 میگاواټو تولید پروژې افتتاح کوو.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس په ملتیا د بېلابېلو امارتي ادارو مسؤلینو د بلخ د احدادي لمریزې برېښنا سترې پروژې د بنسټ ډبره کېښوده او د هېواد د آبادۍ او ښېرازۍ لپاره یې دعا وکړه. مونږ کړی شریک هوډ کړو ژر به یې ودان، مونږ کړی شریک هوډ کړو ژر به یې ودان. جنوب که د شمال که د ختیځ که د لویدیځ یو، مونږ وروڼه افغانان په یوه خوله په یو دریځ یو، مونږ وروڼه افغانان په یوه خوله په یو دریځ یو. کلتور فرهنګ مو یو او ارزښتونه زمونږ یو دي. دا ګران افغانستان دی کور د هر افغان، مونږ کړی